پرون رانا یو سړی تپوسو کو چې زه کمیونست یم. کمیونست معنا دا روسی خیال سړی یم. نو مال ډېره ښه ده چې کمیونست یم. داسې ډېر بدلمنه او بد عقیده او بد اعتقاد خلق دی او پکې تم سي. ما نه تپوس کولو څه مطلب شو؟ وې ته ما ته قرآن نه دا ثابته کا چې دا قیامت با څنګه برپا کیږي او دنیا به څنګه ورانیږي. دا قرآن نه ثابته. ما وی چې زه دا قرآن نه ثابته کوم نو تب بیا د کمیونسټانو توبه وباسي. نو ما ته وی چې او بالکل ما وی چې تا چرته اکسیډنٹ لیدلې ده؟ ایکسیډنٹ پیژنې څه ته وایي؟ ها ټول غونغون شروع کړ په خبرم زنه پوهېږم. ایکسیډنٹ دی ته وایي چې سره لارې و جنگيږي، موټرې و جنگيږي، ریل ګاډي و جنگيږي او اجازهونه پاس په هوا کې سره و جنگيږي. دته ایکسیډنٹ تاسو ګورئ چې دوه لارې سره خپلو کې مخامخ شي او او جنگيږي. نو هغه لارې چې بالکل ثابت او ثابت خلق پکې ناشتي، نو چې دا د 100 په سپیډ کې سره وای مخامخ، نو ارسه دانه وانه شي کنه شي، تیکه تیکه شي، لارم ټوټه ټوټه شي او یا بیا ریل گاډي لګي شي لارې وای. نو داغي خو چرته تیکه هم معلومه نشي. دا سه بسمه کی دا ټیک دا ویلې او ټیک مال قرآن کې راځي چې زه څه وخت کې قیامت برپا کوما. نو په دې کائنات د دنیا کې دوه ستوري دي چې د یو نامه سپوږمۍ ده او د یو نامه نور ده. نو دا دواړه ستوري به سره و جنگيږي. نو که خیال وکړئ چې څومره د اکسیډنٹ سپیډ زیات وي او زور زیات وي، عمره تبعی زیاته کوي. دا بم تاسو وګورئ، یو گرنیډ بم چې دی 9 کیلوي، 9 سیر یو بم په دې جماعت کې کېدا. نو دا 9 سیر تاسو ټول په دې جماعت کې چې څومره ناست یې یو کس بدر کې کم از کم من خوې کړ. نو که زر کس یې او که 1500 یې، نو 1500 من شو. 1500 منا 9 سیر بند ټول تیکه تیکه کی کنه کی کپاته بشي چرتا. 1500 منا 9 سیر بم تیکه کوي. او هغه بم چې دی هغه د انسان جوړ کړی یو ساخت دی. نو قیامت چې برپا کیږي نو دا انوار او سپوږمۍ با پخپلو کې او جنگيږي. نو دا دې څومره لوی، دا سپوږمۍ د دې ټولې ځمکې په 8 مقدار لویه ده. دا موجوده ځمکه چې تاسو غوړېدلې ګورئ ټولې دنیا کې دغه عمر ځمکې چې 8 کوي، نو یوه دا سپوږمۍ ته جوړیږي. او دغه سي دا نور چې دی
د دې ځمکې په 8 مقدار لوی دی. نو اندازه وکړئ چې د ځمکې په 8 مقدار لا بم چې دی په دې ځمکه خلاص شي نو په دې ځمکه به چېرته ذره هم لاندې باندې پاتې شي. نو ما ته وی چې دا تا د عقل نه ووی او که قرآن کې لیکلي؟ ما دا قرآن کې لیکلي دي، ما عقل سره څه کار. او عقلونه مونږ کې چېرته دي؟ پاکستان کې ملا د چا عقل شته؟ پاکستان کې چېرته عقلمند سړی هم ګورئ؟ هر سړی ته چې ګورئ نو د عقل جنازه یې وتې ده. هر سړی ته چې ګورئ خفه نه شئ تاسو دې ځان ته هم چې وګورئ د عقل جنازه هم وتې ده. عقلمند خلق چې وو هغه لاړ، ختم شو. عقلمند مونږ کې نشته او نه زمونږ عقل سره څه کار شته. که عوام دیم د عقل جنازه یې وتې ده او که خواص دیم د عقل جنازه یې. عقلمند خلق هغه وو چې چا به د خپل ځان نه په بل چا باندې ترجیح ورکوله. نن په پاکستان کې وګوره هر یو سړی شرمخ دی. لکه په ځنګل کې شرمخان نور زناور خوري او وخت په تیری، داسې مونږ په پاکستان کې شرمخان یو چې د چا لږ زور شتا نو هغه بل ماتای او بل خوري. پاکستان کې لاندې وګورئ علاقه سرکار کې په دفترو کې شرمخان ناست چې ورشي چې ته خوړلې نه نو ستا کار نه کیږي، خوري بده، شوکای بده، لټکای بده. قبایل الورشا جرګه سیستم دی پکې. د قبایل ملکانو چې ته خوړلې نه او حلال کړې نه ستا فیصله نه کوي. مونږ لراشه چې مولا سے پلار میں مړ دی کپن څومره راوړم نو زه به وایم چې 40 غزه راوړه. اوس دا سوچ زه نه کوم چې د دې خانه خراب بچي پلار مړ دی او د سره خدا نه درک نه لګي نو دی به 40 غزه کپن د کم ځای نه راوړي. د شرمم چرته منډه کی یا کور غاڼه کی یا د خزې جامې غاڼه کی 40 غزه کپن له اوس پیسې پیدا کړي. زړو خزونه چې تپوسو کی چې ادې څو کم وي بچیا دړای سوجي راوړاو 2 سیره غوړی راوړاو د تختې الوای ضروری ده. ازړې شرمخانی دي. بیا مازیګره د زړو شرمخانو ناله بچیا دا پلانې راوړه پلانې راوړه د مولای ډېره خوښه وه چې په فاتحه کې ملایم ور سره په جومات ته په پتنوس کې ایښي او روانه کړي. دا وړې شرمخان. افسر لدی چې پیسې ورکې او کار دی پیو کو نو رشوت شو. د قبایل ملکانو لدی چې ورکې نو هغې ورته پسه وایي پسه. پسه اول راکا د 2 ډلو نښتې دي کورونه وران شو سره جرګه چې پکې راله پسه نامه یې پې کېښوه نو که 10 زره در نه واغستې او که 20 زره در نه واغستې او که هر څه یې واغستې.
زما د غور نیکه د زمکه جرګه وا ابل اورس په جرګه کړي دا دریوالو ملکانو نو 40,000 روپے پسې واغست 60,000 مونږ نه غستی دي زما تر زامنو نه او 60,000 بلې ډلې نه غست نو نن راغلی ما ورته خبره واوري پیسې پایا کې راوړی 60,000 روپے کینی والله چې زتا سپرې نه دم پس نامه پیښ ما په د کفن نامه خدا زړو خزو په د لومبش په د تختې الوا نامه خدا دا تاسو عقل دی عقل خو نه سړو کې شته او نه خزو کې شته زمون خو بیړه تبا ده کور امران ده ملک امران ده عقل امران ده تعلیم نشتا دین نشتا پویا نشتا سمجھ نشتا تاسو خیال راک مرگ خو یو خوف غواړي د خدای په زړه کې خوف حدیث کې راځي یو سړیو چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړو چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي زامنو ورته ولی ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي نو چې قبر کې ور پیښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان په اخلاص کم د دې وجنه چې خدای ته پیښ نشم ا چې مرشو زامن یو سوزولو او یره په هوا کې باج کړنو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابع جوړول نشي جوړه کا ځان ته پیش ک چې دا وصیت ته ولې کړو د سوزولو ول خدای ته ملیدنه چې درته پیش ک موزان خلاص کم الله ورته ز چې تمانه دومره یری دې ما او بخلی نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي پزړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخله سړې خوف او یره دې پزړه کې د خدای نه وا ته بخله نه ستا په دې ملک دا سه خلق شته چې داغي په کور کې د اجرتی قتلونو سازش کیږي هغه خلق مونږ سره راځي جمعات کې منځونه هم کوي د دې په کور کې د غلو دی پوده او د پردو کورونو ورانولو سازشونه کی هغه خلق منځونه هم کوي هغه ګیرین پریخي دي ای سره تسبیم لاس کی او کور د بل د کور دورانولو ډیپوي دار قماش سره داغه په کور کې مشوره کیږي او د شپې داغه د کور ناټیک کیږي نو ارض میں داو چې عقل خو مونږ کې شته نه او د عقل مونږ نه جنازه وته ابل اورز یو سړی راغی یو مسئلے تپوسه وکړو مسئلہ دا تپوسه کو چې یو سړی دی هغه خزه تدری طلاق ورکړي نوس اخ پیمانه ده نو ما ورته وی چې اوس پیمانه ده نو زه د پیمانتیا سه علاج وکم
که ترمیم پکې کول غواړي خو ورشه د پاکستان قانون کې په ترمیمونو پیتی پیتی کړو او بیړای ولا غرق کړه هغه لا ورشه. شریعت کې ترمیم نه کیږي چې د 3 طلاق ورکړي دي عمل چې د اړه سره تعلق لري. واحد شی طلاق دی چې د اړه سره تعلق نه لري. که په ټوکو کې د خزه ته وې چې یو 2 درېم در باندې طلاق شي په ټوکو کې دی کو ما پورن خطه نه جی تاسو بس چل کوي نه جی تاسو بس چل یو غنټه زما د اړه دی خپل لراوس او سړی ډیر شریف سړی دی تاسو بس چل کوي والکه د خدای خاطر او کما پرېد ز نه پويګم ز مولا نه ما چرته بل مولا لا ورشول نه تی ما ته خودلې اخزم ویل چې دنا تاسو کو میړې نو دسې کړم نوړه کې می خیال کولو چې دا اوس د سړی زوی نه دی مال خزه خاون دواړه په دې راضي دي چې دنا تاسو کا زما په فیصله ویالیو مالور شاه خزه راواله چې دلته چا طالب ته نکاح کما او ور سره شپه تیر کی او سبا له غ طلاق کی او 3 میاشتې د تیر شي بیا بد ترواش ور شاه خزه راواله بس چت پاسې دولار نو باندې سړی بالکل د سړی زوی نه په خبره نه پويږي سړی وی په اشاره پويش په اشاره خبره دې کړې نه چې هغه په بیا پوي بعضی سړی د مچای غوندې بدر پورن خطي لکه څه عقل او کاس سوچ نو زمونږ وطن د دینی او دنیایي دواړو تعلیمونه مبرع ده ایس نشته چالکانی ډنډه ګولای کوي او چې ځوانان شي صاحب دا چې دا موجوده ځوانان ګوري چې په څه قهر اخته دي بیا دغه کار کوي او چې زاړه شي صاحب بیا به ټوخیږي د مولا د غاړې غربي په جمعات کې بناستي او مولا به ته دوست پیګ مو تراغلي دا داستاسو ژوند او دام زندگی ده اس پوی نشو رحمان بابا ته چاوي سال دی چې دلته پروتي هغه ورته خبر نه يم چې را وستم لکما خبر نه يم چې را وستم لکما اوس مکم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل پوګه کېګ دی اس جوړل وړ نوي ور معلومه ټول وړاندې د بل پوګم لاسي خده اس پتراتن لګي چې په لوړه به خېږي او که په جوړه به کوزي عزیزانو خپن نشي خدای پراسته چې موږ نه د انسانيت بوې موته ده بوې هغه بوې را کې نشته دا ځکه زه د خپل ملک کې دا خبرې کوم چې ما د دنیا د ملکونو خلق کتلی دي زه ډېرو ملکونو کې ګرځېدلم او ما د دنیا خلق کتلی دي داسې بیکار او بے عقله او بے ضمیره قوم ما دنیا کې نه دی لیدلی لکه د پاکستان چې نو دا اساسي چونکه جمعه او عزیز وحی باندې میں بات شروع کړه دے یا قرآن نزول زما 99% دا خیال دی چې دې کې طالبان وغیرہ چی شاید چې په خبره به پويږي نور ما خیال دی چې په خبره پويږي نه خپه نشي ولی نه پويږي ځکه نه پويږي چې تا د پوي د پارس اسباب نه دي جوړ کړی لامبو د نس دا او دریاب ته د ټوپ کړي دي
نو چې لامبو نه ګرځي او دریاب ته ټوپ کې خلاړې غرق شوي کنه. نو مونږ لامبو نه زده کړې او دنیا ته راغلي یو. نو دنیا خو دریاب دی، دریاب تراله او لامبو دې نزدا، نتیجه دا چې غرق بشي او تباہ بشي. نو هغه پروفیسر ما ته وی چې تا د عقل نه ما ته دا وی چې نور اوس پوګمای منس کې به اکسیډنټ وشي او قیامت به برپا شي. ما تا ته دا ویلي چې قران کې راته وخه، ما دا قران کې لیکلي. قران کې راځي چې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. انسان دا ګمان کوي چې زه د اډو کې به بیا را جمع نه کړم. بلا ولنا قادرین علی ان نسوی بنانا. الله وی ز په دې قادرن چې ستا دا ګوتی دي په دې ګوتو کې وګورئ نری غوندې کرخې دي، دا کرخه به دې مرانه لاندې باندې نشي. داسې به دې کمپلیټ او مکمل را جوړ کم او ځان ته به دې پیش کم او ځان ته به دې ودرو. دا کلا فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. نور سپوږمۍ نه برانا لاړ شي، رڼا به ختم شي. اوس خو دنیا کې دا الله رڼا د پاره پیدا کړي، دا رڼا به ختم شي. نو څه چل به وشي؟ وجمع الشمس والقمر. نور او سپوږمۍ به خپلو کې ټکراو شي او داسې आवाज به وشي، داسې आवाज به وشي چې الله دې امان راکړي. چې आवाज وشي او دنیا ورانه شي. چې ورانه شي نو دا انسانان به څه وي؟ خدای پاک وي تاسو به ولاړ یې، تاسو به ولا یقول الانسان یومئذ اين المفر. انسان به په دغه ورځ आवाज وکړي چې الله چرته د تختېدو ځای شته او کنا. یا الله چرته وتختم، دماکه وشوه، دنیا ورانه او ډاګه شوه، کم خوا وتختم. आवाज به وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. کلا تختې دې چرته شي، تختې دې چرته شي. کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. تختې دې نشي نن سوا د الله د مخینه دې بل لار چرته نشتا. چرته نشي تختې دې، که تختې نو صرف د خدای مخې به ورتخت، بل لار دې نشته. الحمدلله هغه پروفیسر کلمه تیر کړه غوګونه ونیوه چې مانند د کمیونستای نه توبه وویسته. زما دا یقین راغی چې واقعي قیامت چې خدای څنګه ویلي دي داسې به برپا کیږي. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې قرآن کریم دا یو عظیم کلام دی. اوس دا آخری نکته واورئ چې دنیا ته د راتلل شروع کېده نو د جبرائیل به په کومه طریقه باندې دا قرآن دنیا ته راوړو، طریقه یې څه وه؟
علما وايي چې طریقه داوا چې دا قرآن په بیت العزت کې پروتو او جبرائیل تب آواز شو چې پلانه صورت یا پلانه آیات یا پلانه جمله دا د بیت العزت دا واخله او لاندې جناب رسول الله ته یوسا. تاسو خیال راکړئ نن دا بیان دی چې قرآن کریم دا اسمان نا دنیا تا په کومه طریقه نازلېدل شروع شوی او بیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام با قرآن کریم په کومه طریقه راوړو دا یو دوه خبرې دي. علماء محققین وایي چې قرآن کریم د لوح محفوظ نه مکمل کتاب دنیا اسمان کی او زید چې هغه ته بیت العزت وایي. مکمل کتاب د لوح محفوظ نه را نازل شو بیت العزت کې کېښودی شو. که تاسو خیال وکئ په قرآن کریم کې د نزول متعلق دو قسم آیاتونه راغلي دي. یو آیات دا دی چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر او یو آیات دا دی چې انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. نو علماء لکی چې لیلۃ القدر او لیلہ مبارکہ کې څه فرق دی؟ محققین علماء دې طرف ته دي چې لیلہ مبارکہ او لیلۃ القدر چې دی دا دواړه یو شی دی، نامې بدلی دي. کله دې شپې ته لیلہ مبارکہ ویلې شي او کله دې شپې ته لیلۃ القدر ویلې شي. ځکه چې قرآن کریم کې تعارض نشته. دا په ټول قرآن کې نشته چې الله پاک یو ځای کې یو څه ویلي او بل ځای کې بل څه ویلي. چرته چې په ظاهر باندې تعارض ښکاري نو هغه تعارض چې دی داغه جواب بیا قرآن کریم په خپله کړی. اوس افسوس دا دی چې قرآن کریم تاسو ته یاد وې نو یو سوال به ذهن کې درغلی وې چې مشرق او مغرب دا دو جهت دي. مشرق دې طرف ته وي او مغرب دې طرف ته وي. نو خدا طرف مشرق دے اور دا طرف مغرب دے. اس قرآن کے راغلی دی رب المشرق والمغرب
الله غزاد ته چې هغه د مشرق او د مغرب رب دی. بل ځکه قران کې راغلي دي رب المشرقین و رب المغربین. الله د دوو مشرق خدای دی او د دوو مغرب خدای دی. یو ځکه صيغه د مفرد راغلي ده مشرق او مغرب، او یو ځکه صيغه د تثنیه راغلي ده مشرقین او مغربین. بل ځکه قران کې راغلي دي رب المشارق والمغارب، صيغه د جمع راغلي ده الله د ډیرو مشرقونو خدای دی او د ډیرو مغربونو خدای دی. نو تاسو خیال وکئ یو قران دی، یو مشرق او مغرب دی. یو ځکه الله صيغه د مفرد ورته ویل ده، یو ځکه صيغه د تثنیه ویل ده، او یو ځکه صيغه د جمع ویل. نو په ظاهر چې سړی دا وګوري نو تعرض دې پدری واړو آیاتونو کې چې بای یو مشرق او مغرب دی، نو کله ورته خدای دوه ولی ویلي دي او کله ورته خدای ډیر مشرق او ډیر مغرب ولی ویلي. علماء وایي چې د دې جواب دا دی چرته چې الله پاک رب المشرقی او رب المغربی ویلی دي نو دا الفاظ په اعتبار د جهت سره دي، یعنی جهت د مشرق او جهت د مغرب چې دی دا یو دی، دا مشرق دی او دا مغرب. خبره صحیح شو؟ چرته چې الله پاک ورته مشرقین او مغربین ویلی دي، دو مشرق او دو مغربا، دای ورته په اعتبار د صيف او د شتا ویلی دي، د اوړي او د جمی. تاسو وګورئ اوړي کې جم نور د یو ځای نه طلوع کوي او په یو ځای پریوزي، جمی کې چې د نور د یو ځای نه طلوع کوي او په بل ځای پریوزي. نو الله د تثنیه صيغه په دې اعتبار ویلې ده چې په اوړي او په جمی کې د نور او د سپوږمۍ د پریوت نور د پریوتو جهتونه جدا دي. نو د دې وجنا الله پاک صيغه د تثنیه ویلې ده. چرته کې چې الله پاک رب المشارق والمغارب ویلي ډیر مشرقونه او ډیر مغربونه، نو ډیر مشرق او ډیر مغرب الله په اعتبار د نکاتو سره ورته ویلي. نن چې کومې نکتې نه نور طلوع کی سبا د هغه نکتې نه بیا نه کوي، بیا د بلې نکتې نه کوي. نو د جمع صيغه الله په اعتبار د نکاتو سره ویلې ده. رحمان بابا وی دا چې خيږي دغه نوې انوار ده، هر چې پریوزي هغه نشي خطه. بیا د دې دا معنا نه ده نور هم یو ده په دنیا کې او سپوږمۍ هم یو ده. سیارې د ستورو ته وایي، وړې سیارې د شپې تاسو ګورئ، او نور او سپوږمۍ چې دا هم دو سیارې دي.